غږیږو دا زموږ بین المللي لابینګ ده چې موږ په دې نړۍ کې شروع کړی. ګورئ د افغانستان په جګړه چې آی اس آی پانګونه کوي، د طالبانو مشران کورنۍ په اسلام آباد کې اوسیږي، هملته مصارف پرې کوي. د افغانستان په ټوله جګړه باندې چې آی اس آی پانګونه کړې ده، آیا د دې دپاره یې کړې ده چې ملا عمر پې ګران و، ملا هیبت الله پې ګران و، او یا هم ملا منان پې ګران دی یا بل ملا پې ګران دی؟ نه، د دوی یوه موضوع ده، هغه دا ده چې افغانستان یوه خښته چې د تعمیر نه رالویږي، په کوم اساس چې رالویږي، که د قرآن په آیتونو یې راغورځوي درنه، که د ملا په ګیره یې راغورځوي درنه، که د کمونیزم په نوم یې راغورځوي درنه، هر نوم ورکوي، مګر په مقابل کې افغان څه کوي؟ ځان کرا کوي، پې خرڅوي یې، د یوې مودې پورې ځان په کرا ورکي پاکستان ته، خپل وطن پې لوټې لوټې کي، بیرته چې راشي بیا وایي چې دا وطن خو هغه ړنګ شو. وروره چې نیم هغې ړنګ که نیم خو تا ړنګ که ورسره. امریکایان ولې راغلل افغانستان ته؟ په دې راغلل چې د طالبانو ورسره خوښه وه چې دلته باید راشي. امریکایان د افغانستان دغه حکومت نه دی راوستی یا تیر حکومت نه دی راوستی، بلکې په خپله ملا عمر راوستل دلته، په یو تروریست، په یو عرب باندې ټول افغانستان کنډواله کړ. که دا کار یې نه وای کړی دلته امریکایان نه راتلل. اوس هم همغه خبره ده، جګړه مه کوه، راشه د افغان سره کینه، د ورورۍ لاس ورکه، راځه چې دواړه د امریکایانو باسو. ما ته هم خوند نه راکوي د شنې سترګې دلته. هیڅ افغان مسلمان ته دا خوند نه ورکوي چې دلته یو افغان حکومت همدا غواړي؟ افغان حکومت لکه حکمتیار غوندې طالبان تسلیمیدل غواړي؟ تسلیمیدل نه غواړي. افغان حکومت ورته وایي چې تاسو راشئ اساسي قانون کې تعدیل درته راوړو. افغان حکومت ورته وایي چې تاسو سوله وکئ، څه غواړئ راځئ د قلم په اساس باندې مخکې لاړ شو، نه د ټوپک په شپېلۍ سره وګورو. مګر د ټوپک په شپېلۍ خو اوس طالبان زور د ښاغلی یوې مسلې ته راځمه. هر کله چې د ډاکټر نجیب حکومت سوله کوله، بیننسیوان خبرې سولې ته رانږدې کړې، پاکستان مجاهدینو ته وویل چې داسې وانخلئ، تسلیم نه شئ، پرېږدئ چې له منځه لاړ شي. هغې ورته وویل چې ستا کافر دی، موږ په همداسې نه غواړو. همدغه 7 رهبران چې کوم وو، دا د مجاهدینو رهبران، دې ترې وانخیسته. کله چې راغلل دلته اردو یې تکه تکه کړه، هغه چې پاکستان غوښتل. اوس هم پاکستان هم دا غواړي. تاسو پوهېږئ طالبان اوس موقتي حکومت نه غواړي، اما آی اس آی غواړي. آی اس آی امریکا ته طالبانو ته وایي چې تاسو دا خبره راټینګه کوئ تر څو چې موقتي حکومت راشي. دغه اوسنی 18 کاله حکومت چې موږ تر دغه ځایه رسولی، بیرته دوی صفر ته راټیټوي چې د صفر نه بیا شروع کړي. بیا پوهېږي چې د صفر نه بیرته نه جګېږي، بیا په خپلو کې لاس او ګرېوان دي سره. اخوند به یو، جمعیت به بل استاد به بل قوم به بل، دا به بیا سره ورته وي، او دا کابل به بیا هم د چرسیانو د کوټ غوندې سره شکوي. اما زه وایم چې مه کوئ، لږ د 40 کاله مخکې تیر شي. دلته نه د اسلام موضوع ده، نه د کفر موضوع ده، دلته د پاکستان موضوع ده، دلته د آی اس آی موضوع ده، دلته د ایران د استخباراتو موضوع ده، دلته د روسیې او د امریکا موضوعات دي. مه سره خورئ په خپل منځ کې. که 40 کلنه تجربه وګوري، نو دوی به هیڅ وخت ونه وایي چې الله اکبر دا جنګ روا دی. دوی به دا ونه وایي. د دغه طرفه چې بمباري کیږي، دلته څوک نه پوهېږي، کومه ډله نه پوهېږي، طالبان، افغان حکومت. د دغه طرفه چې بمباري کیږي، طالبان وژل کیږي، څوک دي؟ افغانان دي. کونډې رنډې په دې خاوره پاتې کیږي، او دوی چې وژني دغه سرتیري شهیدانه وي، دا څوک دي؟ شهید کونډې رنډې د افغان په ټولنه کې نه پاتې کیږي. بنان دلته د سولې په نوم باندې تر اوسه هیڅ درک نه لري، او تر څو چې پاکستان د غاړې راونه نیسي چې او یا هم طالب خپل مهار ترې پرې نه کړي. ډېره مننه ښاغلی حقیار صاحب. طالبان استقلالیت نه لري، طالبان بیا ولې نه غواړي افغان حکومت سره کینی؟ او ښاغلی ډاکټر صاحب خبره چې طالبان